عزتمندو قدرمندو هر قدم مبارک شه پر راتلو مو هرکلی کوم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. ډېر زبردست. انتظار مې د راتلو ستاسو پارلاره پارلورو تاسو ټول چې دلته نه وئ زړه مې دې دنیا نه تورو تاسو راغلئ خندا راغله خوشحالۍ ته اوس عرضی کوم السلام علیکم السلام علیکم ورځ د کال غوندې اوږده وه هره شپه مې شوګیره وه ورځ د کال غوندې اوږده وه هره شپه مې شوګیره وه هم په ما باندې امبارو هم نه ډکه هره شپه وه په لیدو ستاسو هر وخت کې د شکرونه اوس د خدای کوم السلام علیکم وعلیکم السلام. په خیر علی په خیر نوي مخونو ستړي مه شئ په خیر علی په خیر نوي مخونو ستړي مه شئ د دې چمن د نوي کال ګلونو ستړي مه شئ د جنګ او جهالت په دې بدرنګه شان فضا کې د جنګ او جهالت په دې بدرنګه شان فضا کې د علم او د امن مشالونو ستړي مه شئ ښکارېږي چې به تاسو دا تیارې رڼا کړئ ښکارېږي چې به تاسو دا تیارې رڼا کړئ راغلي ډلې ډلې مشالونو ستړي مه شئ ودې سترګې مې غړېږي چې تاسو راته ناست یئ صدر صاحب ودې سترګې مې غړېږي چې تاسو راته ناست یئ زمونږ له خوبونو تعبیرونو ستړي مه شئ چونکې د پښتو ژبې دپاره د هلې ځلې دي زمونږ مشران او زمونږ د بزرګان چې دا زمونږ د پښتو بزرګان دي دی نه موږ را پښتو زده کوو د همدلیب صاحب خبرې د ډېر وخت نه مې پړې لیکلي دي د نورالامین صاحب خبرې د ډېر وخت نه مې په مازغو لیکلي دي او د همدلیب صاحب نمبر خو مې اوس ځان سره په دې لږ ساعت کې سنبال کړ انګریزی کې ورته سیو وایي په اردو کې ورته محفوظ وایي پښتو کې ما سره همدغه لفظ چې سنبال کې خوندي مې کړو او نورالامین صاحب د دې خبرې چې شمجید ګواه دی چې کله کله زه د دی نه باقاعده د فون په ذریعه باندې تپوس هم وکړم چې صاحب د دې څیز دپاره پښتو کې زه کم لفظ استعمال کړم الله دې دی ته ډېر ژوند ورکړي زما ښه رهنمایي وکړي او زه د دی نه هغه اورېدلی پیغام ماشومانو ته من و غن ورسوم څنګه چې همدلیب صاحب دا خبره وکړه چې د ډي او جي ډاک مانه کو تانه پښتو پکار ده نو په ما